دا یو ټراینګل دی صحیح ده د دې ټراینګل فارموله موږ ته معلومه ده چې هغه څه ده اے بی او ډیوایډ بای 2 صحیح ده ډیوایډ بای 2 دا دې فارموله ده صحیح شو اوس زموږ سره دغه کې په زموږ په حساب کتاب کې نه زموږ سره پکې داسې چېرته کې کله کله راشي صحیح ده او همیشه زموږ سره چې ټراینګل جوړېږي که نه په یو سایډ کې هغه ډېرې ګډې وډې جوړېږي صحیح ده لکه زه یم چې یو دا دی صحیح دا یو ټراینګل دی داسې زه ورته یم دا یو ټراینګل دی خو زموږ سره په دې کې صحیح دا درې واړه ټراینګل به معلوم وي چې ته کې زموږ سره یو ټراینګل دی صحیح ده که زموږ سره چې ته کې یو دا ټایپ ټراینګل دی اوږد تلی دی لنډ تلی دی هغې سره زموږ سره کار نشته صحیح ده د دې یو سایډ دی اے او بل سایډ دی بی او بل سایډ یې څه دی سی ټیک شو زه به دا څه کوم دلته کې به یې جوړ کړم دوباره یو سایډ زموږ سره دی اے بل سایډ دی زموږ سره بی بل سایډ دی زموږ سره چې موږ په دې نه پوهېږو نو موږ په هېڅ هم نه پوهېږو صحیح ده اوس درې واړه سایډونه زموږ سره څه دي معلوم دي یو اے بی سی درې واړه سایډونه موږ ته معلوم دي چې هغه اے بی سی دي صحیح ده اوس د دې لپاره زموږ سره کومه فارموله به استعمالیږي اس کله چې درې واړه سایډونه معلومي n2 s minus a into s minus b into s minus c under the root was the s څه شی دی s زموږ سره څه دی parameters 1 plus a plus b plus c divide by 2 ٹھیک شو کدا فارموله موږ ته یاد وه چې موږ د انجینرینګ ټول ډنس چې دی هغه سټډي کولی شو د هغې نه موږ ایریا راویستی شو دا به موږ د ایریا د معلومولو لپاره دا فارموله یوز کوو فار ایگزامپل دا بیا موږ پروف کوو هم صحیح ده ټرایل بیس باندې زیمه دا ا زموږ سره څه دی a is equal to 15 صحیح شو b is equal to 30 c is equal to 40 معلوم شو سیډونه دیوانه معلوم شو نو ټول نه اولنې خبره به صحیح زموږ سره دا خبره به ټول نه اولنې موږ خو فارموله کې پوټینګ کولی شو چې موږ ته دا معلومي صحیح ده نو اس زموږ سره څه دی a plus b plus c divide by 2 زه به لاړ شم کیلکولیټر به راولم دا به ځان ته دلته کې ولیکم a زموږ سره څه دی 15 plus 30 plus 40 85 صحیح شو موږ ته پته ولګېږي چې زموږ سره s برابر دی د 85 اوس 85 څه دی ډیوایډ بای 2 څه دی راغی 42.5 نو دا پته موږ ته ولګېږي چې د دې s څه برابري 42.5 دا ټول موږ په دې کې پوټ کو دا نو چې a معلوم دی b معلوم دی c معلوم دی s معلوم دی په دې فارموله کې څه تکلیف شته اوس موږ ته نشته ښه څه چل به کومه دا فارموله به اوس دې کې لګوم ښه نو موږ سره څه شی دی s مطلب 42.5 42.5 بیا into 42.5 42.5 minus 30
42.5 minus 40 ठीक शो और भी ऐसे चल रहे अंडर द रूट देखना अंडर द रूट दूंगा नहीं रहो सही ना बस बस गोरा मुझे दे देना बा से जवाब रहे सही ना हाँ इज इक्वल टू दैट कैलकुलेटर रहा वाला 42 को बोली के सही ना चल के उचित पैसा का दिखा माँ कभी की बिया 42.5 and was done that tool yo बोलते बस की बराती थी मल्टीप्लिकेशन की बराती थी वो जमंगा वाले ने कार बस ही चुमंग में दा 42.5 नवा 15 लड़का 13 में लड़का 30 बदल लड़का 40 बदल लड़का अगर हम दल देखिए बोली को बिया बोले उस तो मल्टीप्लिकेशन को नजर देखी द मल्टीप्लिकेशन साइन वर्ग होगा सही देखा ना हाँ 42.5 ना मुंगा से चल को माइनस 15 ठीक था सतिर आ गए 27.5 ठीक शो बिया मल्टीप्लिकेशन द 30 जिलर का मनो 12.5 पनिशी 2.5 पनिशी ठीक शो अंडर द रूट पर नहीं रोमा सही है हाँ बस बरदी आंसर सही दाटूल मुझसे को भयो बल्कि भाई वाला मैं बल्कि मल्टीप्लिकेशन को 42.5 हाँ मल्टीप्लाइड बाई 27.5 multiplied by 12.5 multiplied by 2.5 सत्य रहा है रहती रहा है दा बस कम से उड़ी कमा पतीजे के भी उड़ी कमा ठीक शो अंडर रूट पर नहीं रहूँगा सही ना उस बजाऊ को मुझे दी अंडर रूट सर 191.11 सही ना दोनों दो तीन 1.191 191.11 सही है मुझे रहा एस क्यों एफ टी सही ना दा मुझे मालूम अकड़ा दा मुझे मालूम एरिया मालूम अकड़ा करे सही ना दा मुझे what's the area was a proof kum sanga shedina that is charge 191.11 tirazi sahi da billa barash za mean zoom all zabalal shama दाबत इसका मल्लर भाई का मदे बेस तो बल्ला शम ग्राउंड फ्लोर दल देखिए ज़रा गले माँ ठीक शो दल देखिए बज़रा वाला माँ मॉडल लाइन बरा वाला माँ सही ना मॉडल लाइन में रहा तो आवा ज़ोस अवल गोर मज़हब दाखपल फार्मूला प्रूफ को मुझे दाबती की करना हम बबे दाखपल कार चले आगा बड़ी डिटेल ज़रा को स्ट्रेट लाइन बरा रखा गमा 30 दे का 40 दे सही है दा 40 लाइन मारा का तो ठीक शो दल द बिया चिक कमा बल लाइन जमु सरे द सी जमु सरे 40 बी लाइन दे 30 बल दे 15 नो दल के बाजार शमा सर्कल दा सरे 30 दे
صحیح شو دلته کې به زه راشم 15 یو بل انټرسیکټ کو کنه دې ځای یو بل انټرسیکټ کو صحیح ده نو زه به څه چلو کوم لاین به راولم دې ځای نه به دا دې ځای نه به دا ٹھیک شو دا به ته ډیلیټ کوم صحیح ده کنه دا زموږ سره ګراوند فلور سلیب د ایریا ته بلاړ شم ایریا پلان نه منه خلاص زما ګراوند فلور ګراوند سلیب انته بلاړ شم نو کوم ایریا باونډري براغه ما شو escape from proof شو کنه موږ یونټ سیټ اپ نه دی کړی کنه نو ځکه 0.11 یې سره روانه واستو خو دې تاسو چې 0.11 هیڅ نه دی سه 191 سکوير فیټ پوه شئ کنه نو دا موږ څه کړه موږ دا پته ولګي چې دا فارموله څه ده دا صحیح ده د دې فارمولې د پروف کول لپاره موږ سافټویر بیا استعمال کوو دغه میتھډ موږ به دغه ځای کې وکړو دا میتھډ اټوکیټ کې اټوکیټ ارکیټیکچر کې په دې کې دا چې دا کار به کوي ٹھیک شو کنه